السلام علیکم رور پرون امتیاز کمر تمونگا ریکویسٹو کو زمونگ رغو دا یتیمانان نهرو بربندو کپڑے د جمی اسپاپی نو هغه دی الله پاک قدرو کی منډه ترړې وکړه ننی سامان مونږ ته د جمی بونین بوټ بلستن کمبل د هر سر او رسول خو زمونږ ریکویسٹ کوم ته چې څوک داوري دا دی چې پلیز لږ په خپل گاوند کې خیال ساتئ فکر کوئ پچانه هرئ د چا د جمی سامان نه څوک ته څه کمی نو مهرباني وکړئ د الله رضا دپاره د هغې خیال ساتئ چې الله پاک په مونږ باندې تاسو ټولو باندې دا اسانه کړي او د رحم فیصلې را باندې راواستئ د مونږ ډېره مننه کوو د امتیاز کمر نه او د داسې حضراتو نه چې هغه داسې منډې ترړې کوي الله دې دې ته حلالې بدلې او نیکې بدلې ورکړي الله دې دې دواړه جانه د دې نیکو کارونو د لاسه سم اوار وساتي او دې خوشحاله ژوند دې الله ورته نصیب کړي مونږ ډېر سلامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمر ما بیګارا سره د ثوابت تاسیج رزړو یو علاقې نه رابطه وشوه چې یاره څه یتیمانان دي هغوی دپاره د ګرمو بسترو او بنینونو د بوټانو ضرورت دی تاسو په دې سکرین باندې ګورئ دا سودا مونږ اخلو برابرو یې خو زما دوستانو دا یو خبره کومه چې مونږ ته اکثر څوک داسې درخواست وکړي کله یو دوسته کله بل دوسته د چانه کمبل او د چانه بالښت په دغه طریقه باندې راغونډومه د دې یتیمانانو دپاره پیسې نن مې د خپل پلار نه واغستې یو بستره یو کمبل د شغجانه یو ورورو هغه وقف کړو او یو دوه بسترې د یاروسین روډ باندې یو ملګری دی چې هغه وقف کړي اکثر ما ته ملګري وایي چې دا ته ولې یاره داسې کې ټوله ورځ ځان ستړی کوې او د بل دپاره منت کوې اخر زه ولې داسې کومه کله د یو ملګري دروازې خواله ځمه کله یو دوست ته وایم چې یاره بستره راکړه بالښت راکړه راشن راکړه کله د یو ملګري نه 1 روپۍ غواړم 10 روپۍ غواړم د دې اصل وجه دا ده چې زما 2 ماشومان لوریانې دي په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري د الله فضل او کرم دی چې دې ته هر څه برابر دي هر څه چې یو ماشومه مې پوچې غونته ټوخي مو کي نو مونږ کره قیامت جوړي بس ډاکټر له ازغلو نو چې مونږ په خپلو بچو باندې دومره خفه کیږو نو چې دا کم یتیمانان ماشومان دي کم لاچاره غریبانان دي او د وږي د لاسه شپې تیری دې سړځای کې بنینونه ني یا بغیر د کمبل او د بلستنې نه شپې تیری نو که دا زه نه کمه تاسو یې نه کوئ نو دا به څوک کوي د قیامت په ورځ باندې به زموږ نه دا تپوس نه کیږي چې تا د ځان دپاره د خپلو بچو دپاره څومره ګاډي اغوستو څومره بیلنس دې جوړ کړو څومره بنګلې دې جوړې کړې وي بلکې دا تپوس به کي او د دې جواب به غواړي چې ستا په ګاونډ کې یو یتیم یو غریب په تکلیف باندې و ته ولې تپوس نه رې کړی زه هر ملګري ته وایم چې مهرباني وکړئ څنګه چې مونږ د خپلو بچو خیال ساتو نو چې داسې په ګاونډ کې په محله کې کم غریبانان ماشوماني کم یتیمانان ماشوماني د هغې هم خیال وساتو که دغې ماشومانو له مونږ نوي بنینونه یا نوي یو شی نشو اخیستی نو چې کور کې کم استعمال شوي کم شیزونه پراته نو کم سے کم هغه ورته ورکولی شو شکر الحمدلله سامان مې برابر کو دغې ماشومانو له مې بنینونه واغستلو بوټان مې ورته واغستلو جرابې مې ورته واغستې او د ملګرو نه مې چانده وکړه د بسترو الله دې د هغې هم قدر وکړي د دې پې خدای پاک کار روان کو او دې ملګري ته مې حواله کړو